د خلکو شکایتونو ته رسیدنه د امر بالمعروف وزارت له لومړیتوبونو څخه دی. دا هغه موټرونه دي چې څه موده وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي وو. وروسته له هغې چې د څښتن له لوري د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اورېدلو برخې ته شکایت ثبت شو، د یاد وزارت مسؤلینو په هڅو پیدا او خپل څښتن ته وسپارل شول. زموږ موضوع د یو 3 اراده موټرو او یو څو میله اسلحه وه چې د فتحې په 3مه ورځ باندې د یو څه مسلح اشخاصو لخوا زموږ د کور څخه وړل شوي وو. او په دا 1.5 کال چې د تیر 2 کاله د جریان موږ په مختلفو اداراتو کې تعقیب کړو، ولې یو نتیجه او یو مثمره نتیجه مو نه وه ترلاسه کړې. تقریبا یو 10 ورځې وړاندې موږ د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او سم شکایت او د سم شکایت معینیت مقام ته عارض شو. جناب مفتی صاحب حماد دفتر ته حاضر شو، هلته مو خپل عرض دوی ته وړاندې کړ چې موږ سره دغسې یو مسله شوې ده، زموږ شخصي وسایط زموږ د خوا نه د بعضې مسلحه خلکو لخوا وړل شوي دي موږ څخه. نو د ادارې ته مفتی صاحب ریاست ته چې حاضر شو، دوی 10 ورځو په جریان کې دغه خلک چې زموږ په کور راغلي وه غیره جلب کړه د ادارې ته، دلته یې ځان سره وساتل، دوی ورنه ټول جریان واخیسته او بالاخره دغه اراده موټر چې تاسې وینئ دغه یې ورڅخه راپیدا کړه ورباندې، او د نن ورځ یې موږ ته نورو دوستانو په حضور کې را تسلیموي انشاءالله. د امر بالمعروف وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو 10 ورځو کې 3 موټرونه پیدا او خپل څښتن ته تسلیم کړي دي. محترم ورور جلال الدین وقاد صاحب دی چې تقریبا 1 هفته یا 10 ورځې مخکې زموږ وزارت ته سم شکایاتو ریاست ته مراجعه کړې وه. البته تقریبا د فتح وروسته د دوی څه اجناس او وسایط د نظامی اشخاصو د طرف څخه وړل شوي وو چې تر اوسه دوی نه وتوانېدلي، نه یې پیدا کړي او لاس ته نه ورغلي. بالاخره زموږ سم شکایاتو ریاست ته مراجعه وکړه، بیا موږ هغه خپلې اصولي لارې په کار واچولې او دغه موټر دغه یو موټر چې د دوی شخصي موټر دی دا مو پیدا کړي، را مو وستی، بیا مو د موټر په اړه باندې بشپړ معلومات وکړل. د هغه زیربطه ارګانو څخه ترافیکو، ګمرکاتو، نور ادارو څخه مو استعلامونه وکړل چې هغوی هم د دوی د دغه موټر شخصي تثبیت کړي. په همدې اساس مو دوی نن راغوښتي دي او دوی ته به خپل موټر انشاءالله تسلیم کړو. د شکایتونو د تحلیل او بررسي رئیس وایي د خلکو ستونزو ته د رسیدو په موخه د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو څانګې د اړیکو شمېر له رسنیو سره شریکې کړي، او هم یې ټینګار وکړ هر هغه څوک چې د اسلامي امارت مسؤلینو له لوري ځورول کیږي یاد وزارت ته د مراجعه وکړي. د ولس هر وګړی، هر کس کولی شي چې د امارتي ادارو څخه، د دولتي ادارو څخه یا د نظامی اشخاص څخه هغه که در هر ارګان پورې تعلق ولري، که دوی په هر نوع ځورول کیږي، تهدیدیږي یا یو غیر اصولي چلن ورسره کیږي، زموږ د سم شکایاتو د ادارې دروازې د دوی په مخ خلاصې دي. لکه د دغه محترم ورور مشکل سي حل سو، داسې ټولو هیوادوالو ته موږ اطمینان ورکوو چې څونه زموږ وس او توان وي او څونه زموږ اصول موږ ته اجازه راکوي، موږ به تر خپل وسه پورې هغه ممکنه همکاري ورسره کوو او د دوی مشکلات ته به انشاءالله رسیدګي کوو. د ټولو هیوادوالو څخه بیا هم احترامانه غوښتنه لرو. بعضې هغه هیوادوال چې دلته مراجعه کوي او مشکلات یې تر اوسه نه دي حل شوي، تر جریان لاندې دي، هغوی ته هم اطمینان ورکوو، د صبر او حوصلې او د زغم غوښتنه ځینې کوو انشاءالله چې ډېر په محدود وخت کې به د ټولو مشکلاتو، د ټولو هیوادوالو شکایتونو مشکلاتو ته رسیدګي کیږي انشاءالله. شکایت کوونکي د یاد وزارت د شکایتونو اوریدلو څانګې مسؤلینو له چلند څخه خوښي څرګنده کړه او هم یې له خلکو وغوښتل چې خپل شکایت په ډاډه زړه یاد وزارت ته وړاندې کړي. موږ د سم شکایت د محترم مقام جناب معین صاحب، د جناب مولوی مفتی صاحب حماد چې د تحلیل و بررسۍ ریاست رئیس دی، د دوی څخه 100 په 100 کې راضي یو. موږ چې کله هم دوی دفتر ته راغلي یو په ورین تندیز موږ هرکلی کړی دی، موږ سره ډېره خوږه او د ورورولۍ فضا کې دا مسله مخ ته راسره راته وړې ده او د الله دې د دوی نه راضي شي، الله دې دوی ته ټول سیئات په حسناتو بدل کړي او موږ ته ډېر راضي یو، الله دې دوی ته اجر ورکړي. زه د خپلو ټولو هیوادوالو ته په ډاډ سره
او په زغرده ورته وایم که تاسې د اسلامي امارت پورې مربوط وئ که تاسې د تیر جمهوري نظام پورې مربوط وئ یا عام خلک هستئ که د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا له تاسې سره دا یعنی محسوسوئ چې کوم ظلم در سره کیږي یا ستاسې کور نیول کیږي ستاسې موټرې نیول کیږي یا نور داسې څه اجناس در څخه نیول کیږي نو په پوره ډاډ درته وایم چې که تاسو دغه د امر بالمعروف نهی عن المنکر او سم شکایات وزارت د دغه سم شکایات برخې ته عارض شئ نو پوره اطمینان ولرئ چې تاسو ته به ستاسې حق درکول کیږي او د ظالم لاس به لنډیږي درنه